نو راځو بل چې د موږ سره ټارګټ دی. ټارګټ څه کار کوي؟ ټارګټ د خاطر استعماليږي چې په کوم یو تک کلیک کوي نو هماغه طالب بیرته درکې چې طالب پته ولګي چې تا په کوم یو کلیک کړی دی. نو مثال د غواړم چې کله په ا کلیک کیږي نو موږ ته ا راکې چې مطلب چې په هر یو ایلیمنت ز کلیک کوم نو ماته به تر راکې ماته دا معلومات وي چې ما په چی شي باندې کلیک کړی دی. نو داغه لپاره به موږ چې کوم له ټارګټ نه استفاده کوو. ټارګټ به موږ ته خي چې موږ کلیک په چا کړی دی، موږ په چی شي باندې کلیک کړی دی. نو داغه لپاره به څه کوم؟ داغه لپاره زه راځم ګورې یو کار کوم. زه راځم ورته لیکم مثال د خبره د زموږ چې کوم ډاکومنت دی. دا شو او په دې کې ورته وایم چې ان او ان کې ورته وایم چې کله کلیک وشي نو بیا به یو فنکشن کال شي. په دې فنکشن کې دنه به راځم او ورته چې console.log کې ورته وایم چې e.target نو دا مې ورته ورکو او دلته به تاسو ای پاس کوئ. نو دا به موږ د شرا کې دا چې په کوم یو ما کلیک کړي هماغه به ماته راکړي. په دې ټول ډاکومنت کې چې په هر څه ما کلیک کړي هغه به ماته بیرته راکوي. نو زه به راځم براوزر ته صفحه بری لوډ کوم. اوس ګوره دلته چې زه کلیک وکړم معلومات وي چې تا په HTML باندې کلیک کړي. ګوره مکمل HTML راکو. اوس راځم په دې کې اوس شیان اخلم چې موږ له پته ولګي کنه. نو دلته زه راځم دا د هم بیرته ان کومه د H1 کلیک کوم heading 1 H1 د خپل ځای وي H2 لیکم ورته heading 2 paragraph لیکم ورته paragraph او سیف کوم. راځم سفری ډول کوم. ګوره په دې مې کلیک کړو نو موږ د سوي تا په دف کلیک وکړو. په دې کلیک کوم د سوي تا په heading H2 کلیک وکړو. په دې کلیک کوم ماته تا په paragraph کلیک کړی دی. نو تا ته پیته جواب کې درکې تا ته چې په کوم یو شی تا کلیک کړي هماغه تا ته بیرته په جواب کې درکې. یی باندې کلیک کوم ماته تا په باډي باندې کلیک کړی دی. زه بیا کلیک کوم ماته په دف د کلیک په انپټ کلیک کوم نو ګوره ماته تا په انپټ کلیک کړی دی. نو ټارګټ څه کوي؟ د ټارګټ هدف دا دی چې ته په هر یو ایلیمنت کلیک کړي نو تا ته ماغه درکې. او دې ته ګوره دې ته خیال وکړه ما سلیکټر چې ورکړه ما سلیکټر ډاکومنت ورکړه چې په ډاکومنت کې په هر چا کلیک کیږي. اوس کچې د دې په ځای د دف ولیکم نو موږ ته پته ولګي چې بس دف باندې کلیک کیږي نو موږ ته په دف راګي بل ځای خو نه راګي کنه. کله دې خو کلیک کوم ګوره کار نه کوي. زه په دف کلیک کوم را کار کوي نو موږ له پته ولګي چې په دف کلیک شو بس دف راغی. نو دلته ما دف نه ما ډاکومنت ورکو چې ډاکومنت کې په هر یو کلیک وشو هغه مال ټارګټ راکې چې تا په دې بشي باندې کلیک کړي. نو ور کلیک کړ دف راغی کلیک انپټ راغی کلیک H2 راغی کلیک paragraph راغی. نو دا موږ سره خبره ټارګټ ده. ټارګټ تعالی دا خې چې تا په چی شي کلیک کړی دی. دا شو موږ سره خبره.